سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځو کې تاسو د پوتین د سفر په هکله ډېرې خبرې واورېدلې. دا چې پوتین شمالي کوریا ته لاړو او هلته یې د کیم جنګ یون سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک کړو. په دې تړون کې ډېر موضوعات نغښتي دي او اروپایي هېوادونه او امریکا هم ډېر کلک غبرګون ښوولی دی په دې هکله باندې. نن په دغه هکله باندې خبرې کوم چې پوتین ولې وروسته تر 20 کالو بیا شمالي کوریا ته ولاړو او څه غواړي د کیم جنګ یون سره او کیم جنګ یون او شمالي کوریا دومره ظرفیت لري چې پوتین دومره خوشحاله ولاړو او هلته یو ښه موټر هم کیم جنګ یون ته ورکړو او هغه د هغه ډریوري هم وکړه. نو نن په دغه لکچر کې ډېر موضوعات تاسو ته درڅېړمه. انشاءالله چې د ډېرو موضوعاتو به هم باخبره سئ. زه پر دغه باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرې شو. په سر کې یو څو مهم خبرونه تاسو ته وایم چې په دې باندې تاسو پوه سئ چې پوتین یو عادت لري چې ډېر ولسمشران ته ناوخته ځي. چې کله هم اردوغان تللی و د هغه سره لیدنې کوله. اردوغان یې نیم ساعت یو نیم ساعت هغه یې منتظره کړې و خپل د دروازې شاته په کرملن کې هلته په یو بل کور کې ناست و. حتی هغه ویډیوګانې هم وروسته یې نشر کړه چې موږ اردوغان دومره وخت هلته منتظره کړی و. همدا ډول د ټرامپ سره چې کله لیدنه وکړه په هغه لیدنې کې هم حتی دقیقې ځنډ یې وکړو او همدا ډول د نړۍ چې کوم رهبر واوسي د هغه وخت باندې ورسره لیدنه کړې نه ده بیله شي جینګ پینګ یعنې د چین د ولسمشر سره د تر اوسه ناوخته کړې نه ده ځکه چې هغه د ځان یو شخصیت دی. ډېر خاموشه او ډېر قوي انسان دی د چین د ولسمشر. د هغه په هکله باندې به انشاءالله چې مستندونه شروع کېږي، مستندي ویډیوګانې شروع کېږي. دا اوس موږ مصروف یو پر هغه باندې هغې بیا به ډېر چند تاسو ته وړاندې کوم. او تېره شپه چې شمالي کوریا ته تللی و هم 7 ساعته یې کیم جنګ یون په هوایي ډګر کې منتظره کړی و او هېڅ یې هم نه ویل چې کله راځي کله نه راځي. 7 ساعته د بیچاره هلته یې منتظره کړی و. ښه اوس راځو د پوتین پر ډریوري باندې. د پوتین پر ډریوري باندې مخکې تر هغه چې د پوتین ډریوري باندې خبرې وکړو موږ باید دا خبرې وکړو چې ولې پوتین ورته یو لیموزین موټر ورکړو. لیموزین هغه کمپنۍ ده چې روسي کمپنۍ ده او د نړۍ ډېر ټاپ ولسمشران ته د موټران جوړ کړي دي. د خپله پوتین موټر هم چې دی د لیموزین کمپنۍ جوړ کړی دی او دا کمپنۍ چې ده یوازې د پوتین موټر هغسې موټر دی چې د اتومي وسلې کې په جګړې کې هم دننه د اتومي وسلې کوم بوی او کوم مشکل نه ورځي او هغه له منځه نه وړي. نو همدغه ډول موټر یې دوی اوس دا ځل واخیستلو. کیم جنګ یون ته هم ورکړو تر څو دی پکې خپل سفرونه وکړي. اصلي خبره څه ده؟ ولې موټر ورته ورکړو؟ موټر دا و چې کیم جنګ یون د بنز موټر څخه استفاده کوله او بنز موټر چې کله هم رسنیو ته ورسېده چې کیم جنګ یون د بنز موټر څخه استفاده کوي او هغه بیا هلته د بنز کمپنۍ اعلامیه نشر کړې چې دا موږ ورخرڅ کړی نه دی او دا په غیر قانوني ډول باندې دوی هلته پکښې دوی استعمالوي او د هغه دپاره دا یو طعنه‌آمیزه و چې غربي هېوادونو ویله چې تاسو حتی موټر هم د ځان نه لرئ. نو پوتین دا ځل یو ښه موټر یې ورکړ او هغه بنزمنز یې ځینې هاخوا ته وغورځولو چې یاره د دې نه وروسته په دې موټر کې کښېنه هېڅوک تاته طعنه هم نه درکوي. ولې شمالي کوریا روسیې ته دومره مهمه هېواد دی؟ په اصل کې موږ باید شمالي کوریا ووینو چې شمالي کوریا پر کوم ځای باندې ده او چیرې موقعیت لري. زه د شمالي کوریا موقعیت تاسو ته دلته ښیمه. دا شمالي کوریا ده، دا سویلي کوریا ده، دا د جاپان ټاپوګانې دي. او کیسه څه ده؟ کیسه دا ده چې په جاپان کې امریکا اډې لري، په سویلي کوریا کې امریکا اډې لري، دلته په فلیپین او دې منطقو کې هم امریکا اډې لري او همدا ډول چې راسې پاکستان کې هم اډه لري په غیر مستقیم ډول باندې خو چاته نه وایي. او دلته بیا په عربي هېوادو کې دلته اډې لري او دا اروپایي هېوادونه زیاتره هېوادو کې دلته چې دی دوی اډې لري بې له پولنډ او فنلنډ او دا هېوادونه چې روسیې ورسره د هغو اوس کې جنجال هم ورباندې دی چې د دې منطقو ته نسي راتللی. نو دا ټولو ځایو کې دوی اډې لري. اوس یوازینی ځای چې دوی دپاره د خطر علامت دی هغه دا دی چې
سویلي کوریا او جاپان. دې ځایو کې امریکایان خپل هډې لري او اوس روسیه او چین دواړه دلته غواړي چې سویلي کوریا شمالي کوریا په یو ډول دا ډېر قوي کړي تر څو وکولی سي سویلي کوریا ته خنډونه جوړ کړي. سویلي کوریا په مخ کې یو خنډ جوړ سي، که سبا ورځ کې یو جنجال جوړېږي، هلته امریکایان یو تېروتنه د روسي او د چین په وړاندې ونه کړي. نو دا سفر هم چې پوتین شمالي کوریا ته وکړو، دا یوازې د پوتین سفر نه و، دا د چین په مرسته باندې هم دا سفر دایر سوی دی. چین هم خپل کومکونه روسیې ته ورکوي چې ته لاړ شه هلته شمالي کوریا ته هلته ووایه چې دا کارونه وکړه، موږ تا سره کومک کوو. ځکه چین اوس په نړۍ کې خپل تجارت لري او نه غواړي چې د غربي هیوادونو د بندیز لاندې راسي. د غربي هیوادونو بندیز لاندې کې کرالو نو دلته د دې اقتصاد اوس خرابوي. چین څه کوي؟ چین داسې کوي چې د اوس دپاره فقط دغه ټول هیوادونه خپلوي. او سعودي عربستان هم خو له پترو ډالر قرارداد ختم کړو، یعنې د دې نه وروسته دوی هم په ډالر خرڅوي، هم په یورو خرڅوي، هم په هر پیسو باندې خرڅوي. مخکې یوازې په ډالر په خپل تیل خرڅول، اوس په هر کرنسي باندې خرڅوي. او اوس چین غواړي چې په ټول هیوادونه خپل کړي، دغه یو په دوه اعلان وکړي چې سر د سبا زه ډالر نه غواړم، سر د سبا د امریکایي نیټورک سره زه کار نه کوم، تو باید ما نیټورک را چې کله هم نړۍ خپل کړه، په هغه وخت کې په دغه یو ځل باندې هم دی کولی شي چې امریکا ته کشت مات ورکړي. او د شطرنج لوبې په هکله باندې بیا زه تاسو د شطرنج لوبې په هکله باندې یو ویډیو جوړوم چې څه رقم شطرنج لوبه سیاسي لوبه ده او څه رقم دغه زیاتره هیوادونو قدرتونه چې دي د جګړې چې دي د شطرنج د لوبې پر اساس باندې مخ ته وړي. اوس خو تاسو پوه شوئ چې شمالي کوریا هم د چین دپاره هم د روسیې دپاره فوق العاده مهمه ده. یو خو په دې منطق کې بل څه شی دی، شمالي کوریا چې ده یوازینۍ هډه ده چې دلته وسلې جوړېږي. دلته هر ډول وسلې جوړېږي او دا وسلې چې دي روسیې ته ورکول کېږي، بیا چین ته ورکول کېږي. او دا چې روسان او چینایان چې دي په مستقیم ډول باندې چې کومې وسلې دوی جوړوي، دوی نسي امتحانولی. دا بیا د دې دپاره بهترینه ځای دا دی چې شمالي کوریا د ټولو نړۍ سره ارتباطات قطع دي. په ډېر کم هیوادو کې دوی سفارتونه لري، دوی د نړۍ سره چندان روابط نه لري، دوی په کیسه کې هم نه دي. دا ټوله اتمي وسلې چې چین او روسیې غواړي جوړې کړي او د دې لابراتوارونه چې دي دا په شمالي کوریا کې دي. شمالي کوریا یې ورته ټسټوي، ولا ښه خلک وژني، وایستوه روسیې ته واستوه، وایستوه چین ته واستوه، وایستوه ایران ته واستوه. خو څه ایران دومره داسې نه دی، خو روسیه او چین دپاره د روسیې او چین دپاره بهترینه لابراتوار شمالي کوریا ده. د روسیې بله غوښتنه د شمالي کوریا څخه څه ده؟ شمالي کوریا حدودا 26 میلیونه دا هغه دی چې د انټرنټ ایسایه ده. که څه د دې د شمالي کوریا هغه معلومات چې د نفوس له لحاظه اوسي د هېڅ هېواد ته معلوم نه دي، ځکه چې هغه یو تړلی هېواد دی او هېڅ بهر ته د ده ډیټا نه وځي. خو خبرې همدا دی چې د 26 څخه تر 10 میلیونه نفوس لري شمالي کوریا. او اوس روسیې چې ده، روسیې همدې 10 میلیونه انسانانو ته سترګې تړلې دي. دوی څه وایي؟ وایي ونیسه دغه 10 میلیونه، د دوی 10 میلیون کې 15 میلیونه ټوله عسکر دی، 15 میلیونه عسکر لري ته. بس دا 15 میلیونه عسکر بس راوایستوه. دلته د اوکراین جګړه هم ورسره وکړو، بیا وروسته به ولاړ شو پر اروپایي هېوادو مخ پر پولنډ باندې، پر رومانیا باندې، همدا ډول په فنلنډ باندې، برته به پخوانی شوروي اتحاد جوړ کړو. تاسو فقط ماته سرتیر راواستوئ. او دا سرتیر هم د دوی دپاره هماده دي، د هر مرګ و درد دپاره دوی هماده دي، ځکه چې هلته داسې په نس باندې ماړه خلک نه دي، جوړ خلک نه دي. نو د همدې امله شمالي کوریا بهترینه د سرتیرو منبع د روسیې دپاره ده، د چین دپاره ده. سبا که چین دلته په تایوان باندې حمله کوي، د تایوان باندې چې کله حمله وکړه، د هغه د تایوان د حملې دپاره هم دوی فقط د شمالي کوریا عسکر به راوغواړي، ځکه چې دلته روسان چې دي په روس باندې یو څه فشار راغلو، هلته په داخل کې مظاهرې کېږي او دا مظاهرې کې اوس بیا غربي هېوادونه هلته میډیا ویسته او دا پروپاګنډا جوړوي او دا روسیې دپاره ډېر خطر دی.
شمالي کوریا چې هیڅ د نړۍ هیڅ دا څه نسته میډیا پکښې کې نسته هیڅ معلومات بهر نه راوځي چې څه کېږي او څه نه کېږي او هلته څوک مظاهرې حق هم نه لري نو د همدې امله دا 15 میلیونه عسکر چې دي دا هماده دي د جګړې دپاره او د روسان غواړي چې د دوی څخه استفاده وکړي او د اوکراین په جګړې کې او همدا ډول د اروپا سره جګړې کېږي دې ټولو جګړو کې د دې څخه به ګټه اخلي ښه اوس شمالي کوریا ته بیا په مقابل کې څه ورکول کېږي شمالي کوریا ته روسان د دې نه وروسته تیل ورلیږي غنم ورلیږي او همدا ډول ټکنالوژي ویلې چې ورلیږم خوراکي توکي ورته درلیږم خلاصه هغه کوم مصرف چې ته دغه 16 میلیون و 10 میلیون نفوس ته ستا په کار دی هغه وایي زه درلیږم هغه غنم غواړې غنم در راسپم تیل غواړې تیل در راسپم فقط ته ماته د جګړې ماشین جوړ سه ته به انسانان ماته روزي ته به وسلې راته جوړوي نو دا د یو استراتیژیک تړون د دې تړون څخه اروپا ډیر ویره لري ځکه چې د اروپا ویره همدا ده چې دغه 15 میلیونه د ټولو د سرتي د شمالي کوریا هغه د 13 کاله پورته د ټول نفوس عسکر ده چې کله هم ورته باندې فشار راغی ورځه ټول سر ځانونه قرباني کوي نو اوس دوی وایي چې 15 میلیونه سرتیري دوی لري هماده لري سرتیري نو 15 میلیونه سرتیري د اروپا دپاره لوی دردسر دی که همدا ډول باندې د روسي خپل پوځ ورسره سي همدا ډول د چین کومک ورسره سي دا ټول کومک ورسره سي دلته بیا امریکا او اروپا دپاره سرخوږی دی او امریکایان او اروپایان چې بیرې لري د هماغه 15 میلیون نفوس څخه بیرې لري چې دی په احتیاط کې 15 میلیونه پوځ لري چې کله هم جګړه سوه بس آماده د جګړې ته او د جګړه کې او د دوی جګړه ډېر خطرناکه ده هینو لکه د زموږ ستاسو طالبان چې کله هم پر باندې کش ورکړو مرګ و ژوند نسته د دوی له راتګ برته شاته راتګ وژل دی د دوی په قانون کې د دوی عسکري قانون چې تاسو ولولئ په عسکري قانون کې د شمالي کوریا شاتګ مرګ دی یعنی که څوک شاته راځي هم مړ کېږي ته مجبور یې چې مخته ورشې نو په داسې حالات کې اروپا کې داسې قانون نشته چې شاتګ مرګ دی یوازینی دا څه چې ویې په دویمه نړیوال جګړې کې د روسي پوځ په هغه وخت کې ستالین د روسي ولسمشر و ستالین دا امر یې کړی و چې هر یو شاته راغلو مړ یې کړ شاتګ مرګ نو د همدې امله د هټلر ټولو عسکرو ماته وخوړه ځکه چې د روسیې د عسکرو دپاره لار نه و مجبور و چې مخته لاړ شي که شاته ځي مرګ و که مخته ځي هم مرګ و نو ولکه چې مخته ځي مخته لاړ شي ژوند به امکان اوسي خو شاته خو 100% مرګ دی نو د اوس هم د شمالي کوریا په قانون کې همدا دی او دا قانون چې دی ډېر په پوځي حالاتو کې ډېر کار کوي او ډېر کامیابه پالیسي ده د جګړې دپاره نو د همدې امله ده چې پوتین ولاړ او هلته یې ډریوري هم ورته وکړه هلته ولاړ ورسره خوشحالي هم وکړه او هلته ولاړ ورسره ورخصېدی هلته په پارکونو کې چکرونه هم ورسره وواله ځکه چې د دې دپاره یو لوی ماشین دی د جګړې دپاره نو پوتین د دې څخه به لویه ګټه پورته کړي دا د نن ورځې ویډیو انشاءالله چې د ډېرو موضوعاتو به تاسو سره په خلاصې اوسي تر بیا مو په راست